هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن شنبه د زمري 13مه نیټه ده چې د 2025م کال د اګست له 9مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګړۍ د تذاب د جلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرچکي. افغان پلاوی له ترکي چارواکو سره د اوبو تنظیم او پانګونې پر همکارۍ خبرې کړي. په لوګر کې د 60 میرمنو لپاره د غالیو اوبدلو مسلکي زده کړې پیل شوې. د عامه روغتیا وزارت روغتیايي خدمتونه به د کورنۍ بودیجې او بهرنیو مرستو له لارې معیاري کیږي. او استرالیا اسرائیل د غزې د نیولو پریکړه بیرته واخلي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان پلاوی له ترکي چارواکو سره د اوبو تنظیم او پانګونې پر همکاریو خبرې کړي. د اوبو انرژي وزارت د اوبو مرستیال مجیب الرحمن عمر اخونزاده انقره کې د افغانستان له سرپرست سفیر سنی الله فرهمند سره کتلي او د اوبو د تنظیم په اړه خبرې کړي. سو ترکي او نور بهرني شرکتونه افغانستان کې د اوبو په برخه کې له افغان انجینرانو سره ګډ کار او دغه برخه کې پانګونې ته وهڅوي. د اوبو انرژي وزارت د خبرپاڼې له مخې ترکیه کې د افغانستان سرپرست سفیر هم دغه برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په لوګر کې د 60 میرمنو لپاره د غالیو اوبدلو مسلکي زده کړې پیل شوې. د لوګر د صنعت سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د 60 میرمنو لپاره د غالیو اوبدلو یو مسلکي ښوونیز پروګرام پیل شوی دی. د یاد ریاست د مطبوعاتو مسؤل ثناګل ګلزار وایي دا ښوونیز پروګرام د یوې همکاري موسسې په مالي ملاتړ پیل شوی او 4 میاشتې به دوام وکړي. د هغه په وینا ګډونوالې ښځې به د غالیو اوبدلو په برخه کې مسلکي زده کړې ترلاسه کړي. د عامه روغتیا وزارت روغتیايي خدمتونه به د کورنۍ بودیجې او بهرنیو مرستو له لارې معیاري کیږي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالي د افغانستان لپاره د یونیسف له استازو سره په لیدنه کې ویلي هڅه کوي د نړیوالو مرستو ترڅنګ د کورنۍ بودیجې په کارولو سره په هیواد کې روغتیايي خدمتونه پراخ او معیاري کړي. او وروستی خبر دا چې استرالیا اسرائیل د غزې د نیولو پریکړه بیرته واخلي. د استرالیا حکومت له اسرائیلي چارواکو غوښتي چې د غزې ښار د بشپړ نیولو پریکړه بیرته واخلي. د غوښتنه وروسته له هغې مطرح شوې چې د اسرائیلو کابینې د غزې د نیولو طرحه تصویب کړه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پیني اونګ ویلي د اسرائیل دغه ګام نه یوازې د سیمې بشري ناورین ژوروي بلکې نړیوال قوانین هم تر پښو لاندې کوي. نوموړي یو ځل بیا له دواړو غاړو وغوښتل چې ژر تر ژره وربند ته غاړه کېږدي، حماس د اسرائیلو بندیان خوشي کړي او اسرائیل په غزه کې خلکو ته د مرستو رسېدو ته اجازه ورکړي. دا د دې مهال مهمه وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله مل شه.